نن په هرنایي خوست کې موږ دلته د ښځو درنا یا احتجاج روان دی. په د 14 اګست په ورځ باندې دلته اف سی لخوا مخامخ په ولسي امن مظاهرې باندې چې کوم دی دا فایرینګ وسوی د اف سی لاړخه. په دې کې زموږ ډیر ملګري ماشومان زخمیان سول او په دې کې خالق داد چې کوم دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. درنا نن څلورمه ورځ ده چې په خوست کې د جنازې سره ناسته ده. دلته خلک ناست دي، امن غواړي. دلته زموږ میندې خویندې د خالق داد شهید خپله مور راوتلې ده، د هغه واړه بچي راغلي دي. موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. زما وطن، خاوره، غرونه، رغونه په دې باندې زموږ اختیار دی. موږ چې په کوم ریاست کې اوسو په دې کې د 83 آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې چیرې ته اوسې ستا غرونه وي، رغونه وي، ستا هغه ستا ملکیت دی، په دې کې ستا حصه ده. خو دلته له کلونو اف سی او فوج راځي، دلته زموږ پر وطن، زموږ پر غرونو، زموږ پر رغونو قبضې دپاره راځي. دلته بیا که په مخه انسانان ورله هم تر پښه لاندې کوي، که حیوانان ورله هم تر پښه لاندې کوي، نو هم دا د غرو د قبضه کېدلو یو سلسله، یو تسلسل روان دی چې له څو کلونو راهیسې روان دی. د دې په مزاحمت کې تر دې له مخه هم د خوست ښځې درېدلې وې، تر دې له مخه هم د خوست ښځو احتجاجونه کړي وه، پر اف سی باندې یې پتراو کړی و. په هغه وخت چې کله د دې کورونو سړي چې کوم وه هغه ټول دوی په جیلونو کې اچولي وه، ټول ګرفتاره وه. دې ښځو مزاحمت کړی دی. نن یې بیا د خپل پلار د نیکونو هغه تاریخ راژوندی کوي، د خالق داد شهید او د ټولو زخمیانو په ننګ دا پیغلې، سپین سرې ښځې، ماشومان او د خالق داد خپل یتیمان او مور راوتلي دي. د خپل خاورې د وطن دپاره امن غواړي. دلته به موږ د خپل وطن د خپلې خاورې د امن د غوښتلو دپاره بیا راوځو او د دښمن نوم به په جار او په ډاګه اخلو چې زموږ د دې خاورې د وطن د بدمرغیو ذمهوار پاکستان ریاست دی. وخت په ښکاره ورځ باندې یې زموږ پر خلکو ګولۍ ورولي دي. دا اوله نه ده او دا اخیره نه ده. زه خپل ولس ته، خپلو خویندو ورونو ته دا خواست کوم چې پکار دی دا غږ بدرګه کړو، دا غږ نور پراخ کړو، نور یې تر وطنونو، تر خپل پښتونخوا، ټول پښتونخوا وطنه ورسوو چې نور دا د مرګونو او دا د دردونو لړۍ چې کومه ده دا موږ په خپله خالق داد شهید قاتلان دي.
Kan ubas, kan saya tak kewar kita kupi sini. Weder.